یو شخص چې وړه غوندې ږیره یې وه د حضرت عمر بن خطاب او حضرت علی رضی الله عنه سره ناست و. سترګې یې ننوتې غوندې وې او په ژبه یې ذکر او تسبیح ویله. حضرت عمر ورڅخه پوښتنه وکړه چې د سهار پیل دې څه ډول وکړو. ذکر شوي شخص ورته په ډېر عجیب انداز کې وویل چې سهار یې په داسې حال کې پیل کړو چې فتنه خوښوي، د حق خبرې څخه ویریږي یا ورځني نفرت کوي او پرته له اودسه لمونځ کوي او د هغه لپاره په ځمکه هغه شی چې په اسمان کې د الله تعالی لپاره نشته. حضرت عمر چې کله دا واوریدل په جذبه کې شو او د الله د دین په خاطر یې انتقام اخیستو ته تیاری ونیو. بس سړی ونیوه او غوښتل یې چې سزا ورکړي، خو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته په خندا وویل: ای امیر المؤمنین، دا شخص چې وایي فتنه خوښوي له دې څخه مطلب مال او اولاد، لکه څنګه چې الله تعالی مال او اولاد ته فتنه ویلې، او دا چې حق نه خوښوي مطلب یې د مرګ نه خوښول دي، لکه څنګه چې الله تعالی فرمایي. او پرته له اودسه چې لمونځ کوي مطلب په نبی کریم صلی الله علیه وسلم صلوات یعنی درود ویل دي، او هغه څه چې د ده لپاره په ځمکه شته او د الله تعالی لپاره په اسمان کې نشته هغه د ده میرمنه او اولادونه دي. په دې سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څېره له خوښۍ وځلېده او په شونډو یې مسکا خوره شوه او وی فرمایل: هغه ځای بد ځای دی چېرته ابو الحسن نه وي، یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنه.